صحابو ته بدرد موای. اے د معاویه رضی الله عنه دشمنانو، اے د عائشه رضی الله عنها دشمنانو، اے د صحابه کرامو دشمنانو، محمد رسول الله علیه السلام فرمای دوی پس بدرد موای که تاسو کې یو کس راولګي د احد د پهاړ د احد د غرومره سره زر صدقه کی د صحابي د یو لاس د یو لپې وربشو صدقې او اجر ته نه رسیږي. دا ګنده خوله، دا د شرابو، دا د زناګانو، دا د متعې، دا د بې ایمانۍ، دا د دروغو خولې صحابو پسې څنګه کولاوه. او بیا معاویه رضی الله عنه په شانتي شخصیت، الله اکبر، سړی حیران شي. موږ چې کله دا تاریخ ګورو زه په دې فکر کې یم چې یا الله د معاویه رضی الله عنه دې شیګانو ته څه ویلي دي؟ هغه پښتو کنځلې زه نشم ویلی چې دوی سره یې څه کړي دي، څه ورته ویلي چې دوی شپه ورځ په ده پسې لګیا دي. ولې؟ د دې آبادۍ دا ستنې وغورځوه، د دیوالونه وغورځوه، آبادي ختمه شو، دا راغورځېږي. دا قرآن چې دا ما او تا سره 10 سپارې دی او شیعه زما او ستا دا قرآن نه مني، دا 10 دی. هغوی وایي دا نیمګړی دی. یا لکه څومره نیمګړی دی؟ 10 سپارې په دې کې کمې دي. ولې کمې دي؟ هغه 10 سپارو کې د نبي علیه السلام نه وروستو د علي نبوتو هغه نعوذ بالله ابو بکر عمر هغه غلا کړلې او پټې کړلې 10 سپارې. زما او ستا په منځ کې رشته ده کومې خبرې ده؟ په الله کې زما او ستا عقیده بدله ده. د بدا عقیده دې په الله ده، د شیعه عقیده دا ده چې په الله داسې وخت راځي چې الله ته پته نه لګي. نعوذ بالله. زما الله علیم دی، خبیر دی، علیم بذات الصدور دی. ما کان وما یکون وما لم یکن، چې وو او راځي او نو په دې ټولو خبرو. معاویه ته ځکه بد وایي چې دا 10 سپارې کامل قرآن چې موږ سره دی، د رسول الله علیه السلام ته چې به جبریل وحی راوړله نو دا به کاتب لیکله. رسول الله علیه السلام ته خط نه وزده. د رسول الله علیه السلام کاتبانو انس ابن مالک رضی الله عنه، ابو بکر الصدیق رضی الله عنه، دا به لیکه دا قرآن د جبریل د خولې نه رسول الله واورېده. د رسول الله د مبارک خولې نه امیر المؤمنین امیر معاویه رضی الله عنه دا قرآن ولیکي. کاتب الوحی دی. راشه په معاویه ګزار وکړه چې د اسلام ستنه ختمه شي، قرآن به د منځه لاړ شي. معاویه رضی الله عنه، الله اکبر، د رسول الله علیه السلام اوخې دی، اوخې. موږ په فخر کوو، زموږ ماما دی. ولې؟ د رسول الله علیه السلام د زوجې د بیبي زموږ د مور رور معاویه رضی الله عنه، دا زموږ ماما دی. دته خال المسلمین وایي، دا زموږ د مسلمانانو ماما دی. ستا دونه مامای په ناجیزه مي، په ناحقه مي، ملامته مي، ظالمه مي او څوک چې ورپسې خبرې وکړي ماما مې څنګه یادې؟ او زما به د رسول الله علیه السلام د طرفه ماما وي، خور به د رسول الله علیه السلام بیبي وي، ام حبیبه وي، د رسول الله کاتب وي، د رسول الله علیه السلام سره به په جهادونو کې حاضري، منځونو کې حاضري. او هغه پسې به ته خبرې کوې او موږ ته به بیا ویلی کېږي کنټرول چلېږي. خولې بندې ساتئ. هغه ژوند چې د اسلام دپاره نه وي، څوک پې څه کوي؟ هغه ژبه چې د اسلام دپاره نه چلېږي، ګونګه ښه ده، غوڅه ښه ده، کټ ښه ده، خو چې معاویه بدنامیږي رضی الله عنه، دا ژبه ولې نه چلېږي؟ د جماعتونه دا امام باړې تاسو دې له جوړوئ چې صحابو ته به کنځلې کوو. که ستا په امام باړه کې زنا کېږي، بدکاري کېږي، معاویه یادېږي په بدو الفاظو، نو زما په منبر رسول
د رسول الله علیه السلام په منبرونو مسجدونو په دې پاکو ځمکو به د معاویه رضی الله عنه صفت کی. معاویه رضی الله عنه لوی صحابي دی، فقيه، الله رب العالمین په دین باندې ډېر پوهه کړو. په دې تابعینو کې یو کس تېر شوی دی، عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله. نیک سړی و تابعي صحابي نه و، یعنی د صحابه و شاګرد دی، نبي علیه السلام یې نه دی لیدلی، خو دومره دیندار و چې خلکو به ورته عمر ثاني ویلې چې دا سم دویم عمر دی، او بادشاه و د ده په بادشاهۍ کې داسې عدالت انصاف چې مثال یې نه و. عمر بن عبدالعزیز چې تابعي دی، دا په دیندارۍ، په تقوا، په عدالت مشهور. د عبدالله ابن مبارک رحمه الله چې دا یو امام دی، محدث دی، فقيه دی، مفسر دی، غازی دی، سخی دی، الله پکې ډېر صفات اچوي. د ده نه چا تپوس چې معاویه رضی الله عنه به غوری که عمر ابن عبدالعزیز بادشاه چې عادل دی او تابعي دی، دا به غوری. ځکه د معاویه رضی الله عنه او د علي رضی الله عنه منځ کې خو جنګونه هم راغلي دي، دو صحابه په خپل منځ کې جنګېدلي هم دي، په منځ کې شهیدان د دواړه طرفه شوي. نو معاویه بخی که عمر ابن عبدالعزیز دا نیک سړی بخی. دا زمونږ د سنیانو، زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده. جواب عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورکوي چې د معاویه رضی الله عنه په جهاد کې د هغه د اس په پوزه سپېږمو کې چې کومه دوړه ننوتي، کوم ګند نښتی، دغه دوړه د عمر ابن عبدالعزیز په شانتې چې زر او لک او کروڑ پیدا شي، دومره کروڑه عمر ابن عبدالعزیز د معاویه د اس په پوزه کې دوړې ته نه رسېږي، پاتې معاویه سره برابر. معاویه صحابي دی رضی الله عنه. د دې صحابي الله رب العالمین د تزوی ورکه یزید رحمه الله. د علي رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه جګړه پیدا شو. د جنگ نه مخکې لاړ شه رسول الله علیه السلام ته، د زده که په توجه یې واوره. خلک به دې تېر باسي د دروغو قصې، د دروغو نعتونه، د دروغو جړاګانې. رسول الله علیه السلام وفرمایل په ژوند د علي او د معاویه جنگ لا نه دی راغلی، په ژوند یې زما امت کې به د مسلمانانو دوه ډلې په جنگ شي، نوم یې وله ورکړه دواړو ته چې دواړه مسلمانان، دعواهما واحده، خبره به د دواړو یوه، دواړه به په حق وي، دواړه به په حق وي. دا رسول الله علیه السلام پیشنګي ورکړې. مسلمانان دوه ډلې به جنگ کوي، په حق به جنگ. بل واوره امام حسن رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نوسه د په جماعت کې را روان، رسول الله علیه السلام ماشوم دې په غېږ کې راوچت کی، ځان سره په منبر کې غېږ کې ونیو، وی ویل ابني هذا سید، زما دا وړوکی بچی نوسه حسن رضی الله عنه سردار دی، الله به د دې بچي په وجه د مسلمانانو د دوو ډلو په منځ کې صلح راولي. نو دا دوه پیشنګویان شو. په دې کې عثمان شهید شو په کور کې، خوارج رال حمله وکړه، مسجد نبوي ته ونیو، د تلاوت ته ناست په روژه خوله باندې شهید کولې. وایي ته صحیح بادشاه نه، ته اسلام نه نافظ یې. هغوی هم ځان ته مسلمانان ویلې شهید شي. دا چا چې شهید که نو د عثمان د شهادت پسې د علي صاحب حکومت راغی. دا چا چې دی وجلی او دا ټول د علي رضی الله عنه په فوج کې شامل شو، څوک جرنیل او څوک کرنیل او څوک سپه سالار او څوک نو دلته دوه کسان اوچت شو، یو زمونږ مور بیبي عائشه رضی الله عنها، یو معاویه رضی الله عنه. علي صاحب نه مطالبه وکړه چې عثمان مظلوم شهید شي، بې ګناه شهید شي، په کور کې شهید شه، د عثمان د قاتلانو نه چې تا ته معلوم دي په فوج کې دي بدل والا.
د علي او د معاویه جنگ په کرسۍ نه دی خبرې ته اوس ګوره د عایشه او د علي په منځ کې جنگ وشه جنگ جمل چې وته وي جمل اوخ ته وي عایشه پکې جنگ ته راوته رضی الله عنها په اوخ باندې ناسته د جنگ لیډ کو مشرک ولا مطالبه د صحابه او سوا علي ته ویل شابه د عثمان قاتلانو نه بدل ولا ولي ظلم کیږي د علي رضی الله عنه مجبوری سړی یو کله یو سړی نومي خدای ګوره ځان لای دا چاپیره خلک په بدمعشانی زوروري ډېری خبرې په د باندې په زور مانی د ډیرو نه د خبرم نه یغوي لګي کارونه کوي نو علي په حکومت کې اوازي چاپیره دغه خلک دي کم کم به وجني که یو تلاسه چې دوته اچي خواغی را پاسي حکومت هم ختم او علم وجني نو هغه دی علي معاویه او عائشه ته ویل چې لږ صبر وکړي مقبل الله راول نو د دې نه د دوی په منځ کې جنگ پیدا شو دا جنگ په کرسۍ دا په خلافت دا په مشرۍ دا په سیاست نو غټ جنگونه وشول علي رضی الله عنه بل چا به شهید خوارج حسن رضی الله عنه مشر شپږ میاشتې د خلافت و چلید مشري نو معاویه رضی الله عنه په دې وخت کې گورنر دی د شام او د چا د طرفه مقرر دی د عمر فاروق رضی الله عنه د وختونه مقرر را روان شل کاله گورنر نو په دې وخت کې د معاویه رضی الله عنه او د حسن رضی الله عنه په منځ کې اختلافات راغلل ولی حسن کشرو معاویه مشرو معاویه گورنر دی خلک پیجني حسن چانه پیجن په حکومت په دې باندې لانجه وسراله حسن خود رسول الله علیه السلام نو سیو رسول الله علیه السلام فرمایلی چې زما د زوی سید دی د په وجبه الله د مسلمانانو د دوه ډلو په منځ کې صلح راولي شپږ بیاشتې پس په خپل ودرېده ویل اقتدار حکومت ما خپل امیر معاویه رضی الله عنه تعالی جنگم ختم لانجم ختم دار سنتیر د رسول الله علیه السلام پیشنګوی رښتیا کله چې معاویه رضی الله عنه سره بیعت وشي د بیعت مکمل شده حاکم خپل نظام حکومت صحابه کرامو مغیره بن شعبه رضی الله عنه مشوره ورکړه چې ګوره ته به مړ شي بیا به په دې حکومت جنګونه لکه علي چې وفات شو په حکومت لانجې راغله د اوس نه یو کس مقرر کا نو ستا په مرګ پسې به لانجه نه وي بس دغه سړی به راشي څوک مقرر کو صحابه ورته وایي ستا دا بچی یزید مقرر ځان په خبره باندې پوی کوه نن چې یزید ته کنځلې کېږي یزید ظالم فاسق زانی بدکار شرابی قاتل یادیږي د یزید کنځلې مقصد نه دی معاویه یادوي معاویه بدناموي دلته بل مقصد دی یزید د بیعت دپاره د ولی عهد دپاره چې دی به د معاویه رضی الله عنه پسې بادشاه راځي مشوره صحابه ورکړي دا صحابه کرامو دا رایه ورکړه هغه ویلې نه اسنه چې د کسرا او د روم په شانتي بادشاهت ته جوړ نشي وراثت پلار مري او بچي او پلار مري او بچي او هغه مري او بچي وینا په دې سره به شر ختم شي ویني بنتويږي د مسلمانانو په منځ کې به صلح راشي امن براشي نو یزید سره بیعت شروع شي په دې کې معاویه رضی الله عنه وفات شي د یزید بیعت چې کېده معاویه ژوند دی بیعت شروع 15 صحابه کرامو انکار وکړ چې مونږ نه کوو یو پکې امام حسین رضی الله عنه کوم چې کربلا کې شهید کیږي دویم عبد الله ابن عباس دریم عبد الله ابن عمر څلورم عبد الله ابن زبیر پنځم عبد الرحمن ابن ابي بکر 15 صحابه ول موږ د سره بیعت نکړو ولی دا خو ملوکیت بادشاہت ته جوړ شي اسلامی خلافت خود سي نه پلار بمري او زوی برازي د دوی خلاف ته کېداو چې دا پیغمبري طریقه نه ده بس چې د مرش شورا بکینی چې څوک راوست پلان څنګه زوی مقرره 15 کسانو اختلاف نو معاویه رضی الله عنه ژوند دیو په دې کې د دوه صحابه د عبدالرحمن ابن ابي بکر وفات شي څلور پاتې یزید بادشاہ
چې بادشاہ عبد الله ابن زبیر مکه ته لاړ. هغه په مکه کې خپل حکومت اعلان کړ د یزید خلاف. پاتې شو درې کسان: حسین رضی الله عنه، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عباس. عبد الله ابن عباس مسجد ته راغی، د یزید چې کوم نماینده و هغه سره بیعت وکړ، لاس کې لاس ورکړ و یزید زما حکمران. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بچی را غونډ کړل او ته ویل زما د سره بیعت د یزید سره کچای خلاف وکړ د قیامت په ورځ به خایني سره د بچو بیعت. یو مخالف عبدالرحمن ابن ابي بکر او وفات، په پنځه مخالفینو کې یو وفات، دو بیعت وکړ، دو پاتې دي، حسین رضی الله عنه او عبد الله ابن زبیر. دې دوانو ویل منګ نه کو، قطعا نه کو. منبر دې غټ منبر دې مثلا د یو لوی شیخ او دې ته یو وړو کې الک راشي او راوخی چې زه به تقریرونه کوم، زه به امام یم، زه به خطبه کوم، نو عوام چرته مني او تویرا کوشه سکه. صحابه شتا حسین، عبد الله ابن زبیر، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عباس. یزید صحابیم نه د تابعی راوچت بادشاہ. نو د حسین طبیعت ذکر نه مني چې ستاسو کار دی د حکومت. نو دا لانجه روانه و، بیعت نکوم په دې کې کوفه کې شیعاګانو د علي صاحب ډله شیعه ډلې ته وایي، شیعه ډلې ته دوی به ځان ته شیعان علي ویلې، د علي ډله. د کوفي شیعاګانو خطونه را سټارټ کړ علي رضی الله عنه دا حسین ته چې تراشه منګه یزید نه منو، کوفه تراشه، عراق کوفه دا تاسره ولاړ دی، یو خط وخطا مشران ملکانان اتل الزر خطونه وترا ورس. حسین مجبور شي چې دومره خلک زما سره ولاړ دی او د یزید مخالف دی او د دنه تنگ دی، نو دا زما فرض جوړیږي چې زه ورشم او اسلامي نظام حاکم. نو دی چې ته مکه کې عبد الله ابن عباس ته ویل مزه وای زم چې شر ختم شي. هغه ورته ویلې کدا بد نه وي د سر د ګيري وختونه مې نیولې او راخکلې مې او سارولې مې کوفي ته مزه. د کوفي خلک ستاپلار سره علي سره دوکه کړي و، فرادیان دو کمار دو نمبر خلک دي قاتلان دي وجني. عبد الله ابن عمر ته ویل مزه ورور یو سکه ورور خالی مور کې ته جداو محمد ابن الحنفیه دا غنو ماغوت المزن. وس خلک سوي سبا اخبارات ګوره بل ورس د حق او د باطل جنگو، حسین په حق او یزید په حق، یزید باطل شو حسین په حق. د حق او د باطل معرکه، د حق او د باطل معرکه چې شروع ده. عبد الله ابن عمر ولی نزي جهاد ته، عبد الله ابن عباس ولی نزي، د خپل ورونه محمد ابن حنفیه ولی نزي، د جعفر بچي ولی نزي جهاد ته. د حق او د باطل جنگ نو ساتیات او اوچت شو جنگ ته جوړ شو. د څومره غلطه دعوه ده چې حسین حق یزید او د لخر باطل. غرض دا دی روان شو چې روان شو د ځان نه مخ کې د ترزوی مسلم ابن عقیل ولېګه چې ته معلومات راو. هغه چې لاړ کوفه ته، په کوفه کې اول چې ورسېده دا سره 12,000 کسانو اولنې منځک د غرمې 12,000 شیعاګانو سره ورګري. هغه زر فورا خطر واغسته حسین ته ولیکه چې حالات ډیر برابر دي، 12,000 کسان خو ما پس خالی مانځه کې ولر دي، ځان را ورسو. خط ولېګلې شو د یزید فوج او گورنر چې خبر شو چې مسلم ابن عقیل راغلی دی او د حکومت خلاف خلک راوچتای. نو هغه چې د جنگ تیارې شروع کړ چې د مازیګر منځ راته 4,000 کسانو سره پاتې شیعاګانو تختید. د ماښام منځ کې بیا یو 200-300 کسان پاتې، د ماسختن منځ ځان لو کې یو شیعه مسره نو. دلته خو خط قوته چې راځه حالات برابر دي او حالات خراب شو، حالات ته جنگ شو. ځکه گورنر نه غوښته چې د یزید خلاف وشي. د گورنر نوم دی عبید الله ابن زیاد او د علاقې د فوج کمانډر دی شمر. په دې کې حمله وشو، مسلم ابن عقیل شهید د عبید الله ابن زیاد کسانو، ځکه خلک راوچتول د حکومت خلاف جنگ جوړ شو. هغه را روانو لاره کې خبر چې مزه حالات خراب. عمر ابن سعد رضی الله عنه زوی دای وتراولېګ، یو بل کس وتراولېګ، دوی کوفه تراور رسیدل.
د کوفې نه بیا کربلا ته شو. کربلا دا یو میدان د عراق په خاوره دې ته چې راورسېدل حسین رضی الله عنه سره 2 کسان دي د خپل کورنۍ زنانه او ورندار او بچي او ورونه او ریرونه او خورزي او دا کسان سره مرګري خاص من عبید الله ابن زیاد کسرا ولېګل 2 چې د سره مذاکراتو کې حسین رضی الله عنه 3 شرطونه پیش کړ 3 مطالبه. اول مال الله راکړي چې زه واپس لاړ شم ځکه زه د قتل او قتال نه نوم راغله زمړو کولو نه نوم راغله زوینه تو یولو نه نوم راغله ما پس خو تاسو خطونه را لګل چې ما الفتنه او شر به ختم شي ما واپس کدا نه وی نو جهاد شروع دی په اطرافو کې په سرحداتو باندې ترکیه آذربایجان دلته جهاد شروع ما پرې دی جهاد ته بلار شم او کدا نه وی مال الله راکړي چې زه شام ته ورسم یزید سره بیعت کوم شیعاګانو ته پته ولګېدل چې مذاکرات کامیابیږي او خطونه خو مونږه 3,000 لېږلي او د خطونو د سره بورۍ ډکې وي او د هر ملک نوم دستخط پکې موجود دی د پلار نوم نو چې دا مذاکرات کامیاب شو حسین او یزید دواړه یو شو مرګري شو نو زمونږ د دې خطونو والاو به سهالي مونږ ته به کومه سزا ملاویږي نو هغوی د شپې د حسین په خیمو حمله وکړه خیمو ته اور ولګو مقصد دا و چې خطونه وسوځي ځکه صلح راله همدغه شیعاګانو شپه وه اور ولګېده غشی راغی حسین رضی الله عنه شهید تر ننه پورې قاتل معلوم نشي چې چا وویشت خو قاتل خو معلوم دی چې چا غوښتلی و چې چا ضمانت ورکړی و چې چا خطونه رالیږلي و چې چا ورته ویلي و ته زموږ بادشاه چې چا دعوت کړی او چا په نیمه لاره کې بېایماني ورسره وکړه او پرېښوده دقه شیعاګان د کوفې خلک قاتلان نو د هغې نه وروسته دوی ویلې چې قتل خو رانه ډېر غټ وشي اوس د دې خو پټول پکار دي دنیا ته موږ شیعاګان معلوم شو چې دا قاتلان دي حسین یې ووجل اهل بیت یې ووجل نو چې کله انسان ظالمي قاتلي ورانکارې دا به قسم هم خوري دا به طلاق هم کوي دا به ورسره جاړي دا به د مګرمچ اوښکې هم تویوي دا به چالاکي هم کوي ځان به مظلوم ثابت دی نو قتل یې مو که شیعاګانو راویې هم غوښته بېیارو مددګار یې پرېښوده زنانې هم وله شهیدانې کړلې غدر خیانت بېوفایي وکړه نو چړې او سکان او زنځیرونه ځان ته ونیول چې موږ په ده خفه یو ولې ظالم به مظلوم ځان څنګه ښکاره کوي دا خپل قتل به څنګه پټوي په دې به خاورې څو کړی زه نه ویم د شیعاګانو تاریخي کتابونه 2 کتابونه دي غټ د مسعودي تاریخ وګوره د مولا باقر مجلسي کتاب وګوره یعقوبي وګوره کافي کلیني وګوره چې څومره د دوی کتابونه دي هغوی وایي د حسین په قتل واقعه کې د شام په فوجیانو کې هېڅوک هم نه و شامي فوج د یزید سره د حسین د قتل په کسانو کې ټول کسان د کوفې شیعاګان د حسین خور وه رضی الله عنها د حسین خور وه خاوند په دې واقعه کې شهید شي په جړا روانه وه د کوفې ښځې او ماشومان راوتي دي دا شیعاګان او جاړي ځانونه وهي او ډبوي نو دې مخ ور واړو و ظالمانو په غټوالي کې م کونډه کړمه او دا د حسن رضی الله عنه لور وه په ورکوټیوالي کې م یتیمه کړم او زمانی که علی رضی الله عنه تاسو شهید کړی دی ومم وجلو راومم غوښتلو شهیدان هم کړلو کونډې هم کړلو اوس جاړئ څه دپاره دی ورته اواز یزید پښتانه دي د دې نوم سره دومره نفرت او کرکه ده چې د دې نه کنځله جوړه شوې د یزید بچیه د معاویه بچیه یزید واوره هېڅکله به د جذباتو نه کار نه اخلي تاریخ ګوره ځان پویه کوه معلومات حاصلوه یزید سره چې بیعت کوي 275 صحابه 215 بعض علما وایي چې نه 300 دي 300 صحابه د یزید حکومت مني که یزید ظالم وی فاسق وی زناکار وی شرابي وی دا صحابه پکې ګناهګار شو هغه د دروغو کیسې دي
چې د حسین نه سر کټ شو، فوټبال یې پې ولګو، 3 ورځې اوبه بندې کړې وي، اوبه نه وي. دا ټول دروغ. دا ستا مولا هم پکې منبر یې بیانوي او د هغه په امام باړه کې ناست پړوای هم بیانوي، دواړه بیانوي، دواړه دغه کیسې کوي، لګیا دي. د هغه هم سبیل لګوي، اوبه شربت یې کیرونه تقسیموي. سني بې غیرته بې ایمانم دکان یې بند دی، دم سبیل لګولی دی، دم خیرات تقسیموي، دم کیرونه تقسیموي. فرق دې څه پاتې شي؟ خو ته بې غیرت یې ته ځان نشي والی، ته ځان نه وینه نشي ویستلی. ستا او د هغه په منځ کې د غیرت او بې غیرتۍ فرق. یزید رحمه الله دا حدیث ویم بس کوم. رسول الله علیه السلام د بخاری شریف حدیث کې فرمایي، د ام حرام رضی الله عنها حدیث، زما په امت کې اولنۍ ډله یغزون البحر، چې د سمندر جهاد به وکړي، سمندر پار جهاد، په سمندر به واوړي او جهاد به کوي. رسول الله علیه السلام فرمایي چې دا سمندر پار کی او جهاد وکړي، قد اوجبوا، چې سمندر پار کو جهاد وکړو جنت ولا واجب شي. دا جهاد معاویه رضی الله عنه وکړه، سمندر پار کو جهاد وکړو جنت شي. بیا وی رسول الله علیه السلام اولنې لخر من امتي يغزون مدینه قیصر، زما د امت اولنۍ ډله چې د قیصر چې اوس ته قسطنطنیه وایي په دې به حمله کوي. فرمایي مغفور لهم، چې څومره مجاهدین د قسطنطنیه په جهاد کې شریک وي الله به ټول بخلي. دا جنگ د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې شروع شو. د قسطنطنیه د د لخر د فوج سپه سالارو ابن ارطاطه، ابن ارطاطه و جنگیده د انګریزانو خلاف، خو فتح کامیابی حاصله نه کړه. معاویه رضی الله عنه پسې خط راولېږه چې مدد راولېږه، فوج تازه دمي عسکر راولېږه، تازه دمي فوجونه راولېږه، ځکه جنگ سخت دی. هغه فوج تیار کړه، سپه سالار یې بدل کړ. فوج چې تیار کړه د دې سپه سالار خپل زوی یزید رحمه الله وټاک، او په دې یزید رحمه الله په فوج کې ابو ایوب انصاری، مغیره بن شعبه، نعمان بن بشیر، عبد الله ابن عباس او په لسګونو صحابه د لاندې روان دي. په قسطنطنیه چې حمله وکړله الله مسلمانانو ته فتح ورکړه. رسول الله علیه السلام فرمایلی چې د قسطنطنیه جهاد وکړي دا ټول الله بخلی دي. نو د قسطنطنیه جهاد د چا په کمانډرۍ، د چا په سپه سالارۍ کې چې وشو هغه یزید رحمه الله، صحابه د لاندې. پنځه امهات المؤمنین، زمونږ د مؤمنانو پنځه میندې، عایشه، فلانکۍ، حفصه. پنځه د رسول الله علیه السلام بیبیانو د یزید د حکومت بیعت وکړه چې دا حکومت صحیح دی. ته نن څنګه یزید ته ظالم وې؟ دا خو د شیعه تاریخ ته بیانې، دا خو د دغه ایرانیانو تاریخ دی، دا د مجوسو تاریخ دی. د دې نه وروسته واوره د حسین ورور محمد ابن الحنفیه خلکو راونیو چې موږ د یزید خلاف جنگیږو، ته موږ سره ولې نه ملګری کېږي؟ هغه ورته ویل یزید ما لیدلی دی، تاسو لیدلی دی؟ وایي نه، ما ورسره شپې کړي دي، ما ورسره ډوډۍ خوړلې ده، ما ورسره ناسته ولاړه کړې ده، د شپې نفل، د ورځې روژه، قیام، عبادت ته هر څه پکې شته. خلک ورته وایي دا یې تا سره دوکه کوله، تا ته ځان ښه سړی ښکاره کو، ستا د وجې نه به یې داسې کړي. هغه ورته ویل خو بادشاه دی، زما نه لا څه تمه وه او زما نه به څه یېرېده چې زما مخې ته یې داسې کوم. و زما مسلمان وروره بدنامي خو ډېره اسانه، لس خولې یو ځای که لس، زما او ستا په دې معاشره کې یو پاک انسان، بې ضرره، متقي، پرهیزګار، عالم، یو بل سړی لس خولې ورپسې که چې دا غل دی، دا ډاکو دی، دا بد سړی دی، دا هم وایي کېدای شي څه به پکې نو دا ورپسې لګیا دی، هغه وایي دا هم لګیا دی. نو چې لس خولې چا پسې لګیا شي، زمونږ د معاشرې یو پاک سړی بدنامۍ خلکو ته سر لقوي که نه، او چا پسې چې یهود، نصارا، د اسلام ټول دشمنان یو ځای شوي دي چې صحابه بدنام کوي،
صحابه ډایرک نشي بدنامولی، معاویه ډایرک نشي بدنامولی. پروپیګنډا یزید چې یزید بدنام شه، معاویه بدنام شه چې یزید بدنام شه، 300 صحابه بدنام شول چې یزید بدنام شه، امهات المؤمنین بدنام شول. پاتې څه شو؟ دا د دوی چالاکي ده او هوښیاري ده. یوسف علیه السلام ورونه راغلل، یوسف یې کوی ته وغورځو، ګډو چې لی راونیو هلالې که د هغه نه کمیس وویسته، په وینو یې ولړه. وجاءوا اباهم عشاء یبکون، ماسخوتن چې راله ژړلې. پلار ورته ویل ولې ژاړې؟ موږ باندې خو غم راغلی دی. ولې؟ یوسف لیوه راغویستی رانه وخوړه، سلګۍ دی او ژړا ده او مري دغه دی چې ورور رانه وخوړلی شي. دا ظالمان همغه د یوسف ورونه دي. ویم وجه، ویم غوښته، خطونه یې راولېږل، بېوفایي یې وکړه، غدر یې وکړه، دوکه یې وکړه، قتل کې هم شامل شول. نو نن به خود جاړي، نن به ځکه ځانونه وایي، نن به ځکه مرثیې کوي. اوی دي څونه 2% خلک چې ډېرې 3%، 3% خلکو دپاره بازار بند، انټرنیټ بند، سیمونه بند، لاک ډاون، لکه او کروڑه او تاوان شروع. دوی خو مونځ نه کوي. د دوی عبادت شراب، زنا، دا دوه عبادتونه دي د دوی، شراب او زنا. په امام باړو کې دننه دا ګند کوي که نه کوي؟ خو دا د وهلو ګند یې ملته کوي که نه؟ داسې د کربلا کوڅې دي، د قصه خانۍ، د کباړي بازار، دا د نجف کوڅې دي، دا د قم کوڅې دي چې په دې کې دوی روان دي. خو موږ تاریخ نه یو خبر، موږ هم سرونه رقو چې یاره حسین رضی الله عنه سره ظلم شوی دی، یزید ظالم. حسین سره خو ظلم شوی دی، خو یزید پکې شامل نه دی. دا حسین چې شهید شده ده، دا کورنۍ، دا زنانه او دا بچی چرته لاړه؟ یزید له لاړه، هغه ول هلته کور ورکړي. د حسین لور سکینه دا نن هم په شام کې دفن د یزید سره اوسېدله، کور یې ورکړه، عزت یې ورکړه، احترام یې ورکړه، ملته وفات شوی دی. ولې دروغ وایي؟ او څومره مینه وه د علي رضی الله عنه او د دې صحابو. موږ ته دشمني ښکاره کړې ده چې د دوی په منځ کې دشمني ده. نه، علي رضی الله عنه زوی پیدا شه، خلک مبارکۍ لراله، مبارک شه. بچي له دې څه نوم ایښی دی؟ بچي له مې نوم کېغوسته محمد صلی الله علیه وسلم. بل بچی الله ورکه، وایي مبارک شه، بچي له دې څه نوم کېغوسته؟ وایي ښایسته نوم بل نه و، بچي له مې ابوبکر کېغوسته. بل بچی الله ورکه، 12 زامني چې بلې ورکه، خلک راله مبارک شه، څه نوم دې کېغوسته؟ وایي د ابوبکر پسې بل ښه نوم عمر، عمر مې پې کېغوسته. شیعګان اوس څه کوي؟ په منبرونو چې د دروغو مرثیې او غړانګې راکاږي، علي اصغر، علي اکبر، علي اصغر، علي اکبر، علي اصغر، علي اکبر. دا د علي رضی الله عنه په بچو کې د سره نشته. ابوبکر ته دوی علي اکبر وایي او عمر ته علي اصغر وایي. دا دوه نومونه د دوی په ګنده خلو باندې الله نه راوایي. دومره ظلم شروع دی. اوس خلک وایي بس تاسو د الله د یزید سره راپاسئ، نو چې تاسو صفتونه کوئ. موږ سره د یزید غم نه دی. واوره چې کروڑه او یزیدونه پیدا شي. دا ټوله دنیا د یزید، هغه یزید نه ډکه شي. د حسین رضی الله عنه د خپو خاورو ته هم نه رسي. حسین صحابي دی، حسین نواسی رسول د رسول الله نوسی دی، یزیدو ته هېڅکله نه رسي. خو موږ مظلوم ظالم نه یادو. حسین او یزید نه برابر، والله نه دي برابر کړي دی. حسین یو مقام دی، یزید نه رسیږي هغې ته. خو د مظلوم نه ظالم مه جوړوه، مسلمان مه بدناموه. او چې په کروڑاو معاویه رضی الله عنه پیدا شي، په کروڑاو، نو د علي رضی الله عنه د خپو خاورو ته نه رسي. دا زموږ عقیده ده. موږ اسلام مرتبه ورکو هر چاله. نو دا د دروغو داستانونه به چې دا وشول، اوبه بندې وې او زنانې وله راښکلې او دا ټولې د دروغو کیسې دي. په دغه ورځ سن 61 هجري و. دا غمجنه دردونکې واقعه راله. خپه یو پې، څوک به لا خپه نه وي په دې وخت چې چا دا ظلم کړی دی د حسین سره. شهید یې که، ویې غوښته، دوکه ورسره وکړه، پرېښوده. چا چې بچي شهیدان کړي دي، الله دې سزا ورکړي. دنیا او آخرت کې دې الله ورکړي. او په دنیا کې خو موږ ولیدله چې شروع ده، هفته مخکې ورته شروع شوې ده، هفته به نور هم روانه. چا نه به پکې وینه تویږي او څوک به ځان خوږوي. دا سزا شروع ده. خو دا د دنیا ډېره وړه ده.
خوشاله شئ ستاسو دپاره په آخرت کې د دې نه غټه سزا ده. ولې تاسو د کائناتو د سردار محمد رسول الله علیه السلام وسیع شهید کړی. تاسو د هغه سره دوکه کړې ده، تاسو د هغه سره غدر کړی دی. سنیانو مسلمانانو سبا عاشوره نه د اتوار په ورځ ده تقریبا، نه پکې خیراتونه راغلي دي، نه پکې صدقې شته، نه پکې سبیلونه شته. که د دې ورځو خیرات بیګا ما د یو عالم حنفي عالم دی دیوبندي مکی صاحب ورته وایي په دې مکه کې درسونه ورکوي، سپین ږیری عالم دی. د هغه درس مې واورېد، ویې ویلې په دې ورځ خوراکونه، الواګانې، کیرونه، سبیلونه د دې خوړل لیږل اغستل دا شرک او حرام دی. ولې؟ دا نظر حسین دی د حسین په نامه کې. مسلمانان هم لګیا دي په دغه ورځ چرګان راوړي. ولې؟ پلانکۍ خورې ته راشه او خورنړې ته راشه او لورې ته راشه خیراتونه په دغه ورځ روژه راغلې ده. غوره روژه نن او سبا ده، نن هم دی او سبا لسم د سعودي عرب په حساب. که نن چا نه نیولي سبا او بل سبا نیولی شي، او که بل سبا یې وس نه کېده صرف سبا نیسي بل سبا نیسي. محرم کې روژې اسم غوره دي ونیسئ. یوه روژه باندې د یو کال تیر شوي کال ګناهونه معاف کېږي. الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي. کله ناکله به د صحابو دپاره داسې د وخت قرباني ورکوم، خوله به م ځي، 20 منټه به لیټ کېږم، خو چې صحابه رانه څوک داغداره نه کړي چې موږ ژوندي یو، په تن کې مسایي، که زموږ په وینه، که زموږ په ژبه، که زموږ په بدن، زموږ په مال کېږي، د صحابو نه د هر څه قربان، د هغوی په مینه کې موږ د الله نه جنت غواړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.